نه ما ستا مینه نه ده هېره کړې، تر اوسه خو ځکه ژوندی یم. بیا دې ولې کوژده وکړه؟ ولې دې زما خوبونه له خاورو سره خاورې کړل؟ صورت مې خپل واکې د نورو خدایه ته واخلې، دا بې واکه صورتونه. وخت زه خو ستا په شان د خپل واک څښتنه نه یم. خو دومره د هم نشو ورته ویلی چې په ژوند مې ملنډې مه وهئ. زما خوښه بل ځای ده. ورېندارې ته مې ټوله کیسه وکړله چې تر څو وروڼو ته مې ووایي زما ژوند یې نه تباه کوي، خو برعکس هغوی نور هم ضد ونیول. څنګه ضد؟ یا ربه پښتانه نور له دې ناوړه دودونو خلاص کړه. ورېندار مې چې وروڼو ته کیسه وکړله، هغوی په غوسه شول او ویې ویل موږ پښتانه یې شملور خلک یو، خلک به څه راپسې وایي چې خور یې په خوښه واده کړله. اوف، نو تا بیا ولې ومنله؟ څه وژلو خو یې نه، په خبره به دې باید پوه کړی وی. ما نه منله، قسم کوم. مشر ورور مې دومره ووهلم چې له ډېره درده بېهوښه شوم. توبه خدایه، دا څه ډول انسان دی؟ همدا تا د ده لپاره کور کې جنګونه نه کول چې ویل به یې په خوښه واده کوم او تا ورسره مرسته کوله؟ هو همدا دې مخالفت کوي. تر ډېره وهلو تر روغتون ورسېدم، 3 ورځې بستر وم. ښه مور خو دې خبره وه، هغې ولې څه نه ورته ویل؟ مور ته مې زارۍ وکړې، بابا مې وایي لورې زه سپین ږیره شوی یم، زما خبره اوس دی نه اورې.